مې وجود انالایز کړی دی، نه مې څه انالایز کړی، نه مې باچا خان انالایز کړی. دا خبره داسې وسه چې په ما د ټویټر زده کول، په ټویټر کې زما د ډېر انټلیکچوال سره رابطه راغله. په هغې کې چا نه ما چې ډېر زیات زده کړو هغه رزق خان. څوک؟ رزق خان. رزق خان دی مخکې CNN کې بیا پاتې شوی او بیا جزیرې ته راغلی، بیا خو واپس تللی. رزق خان ما ته دا خبره وکړه چې پاکستان کې د هر طرف نه چې سونامي را روانه ده، نو د دغسې حالات لپاره سټیټسمین پکار دی. او پاکستان کې سټیټسمین نه چې هسې هغه بیسک انټلیکچوال نشته. ډېره قیمتي خبره یې کړې. او بل یې راته دا وویله چې ګوره زه درته د 3 کسانو نه علاوه دا وایم چې زه په ټوله دنیا کې وګرځېدم، ما هر لیډر سره خبرې وکړې، انټرویوونه مې واخیسته، د هغو انټلیکچوال ډیپ مې دا وکړو. خو یو نیلسن منډیلا یې راته وویل چې دا دی، او 2 کسان یې راته نور یاد کړل چې دا ته د دې پېړۍ سرمایه حسابولی شي. داسې دی لکه چې په دنیا باندې انټلیکچوال ډیکلاین را روان دی او قحط دی، قحط رویال دی. په دې کې زه ستا دې خبرې سره دې کوم چې موږ کنټریبیوټرز یو، موږ نور د دې نه زیات څه نشو کولی. دا خبرې چې کېدې یو نه 10 ورځې مخکې زه بیا لیدوم دغسې لکه څوک چې ما فشار لګي ما راپاڅوي، لکه چې راته وایي اواز مې نه دی اورېدلی، سترګو ته یې مخکې شی نه دی راغلی، چې راته وایي چې ته ولې ځان دې ځان کړی دی. یو انټرنل زور راځي، یو انټرنل زور دی چې ما ته وایي تا ولې ځان ځان کړی، ته به 2 پیدا کړې، 3 پیدا کړې، 4 پیدا کړې، روان شه. خو دا زه به خوب نه یم، دا زما د جسم کې دننه زما د ځان سره خبرې کوي. دا سیره یو وخت ده زه ګورم یو ډېره غټه لوبه روانه ده. ما د نن مخکې 4 کاله مخکې پیشنګویي کړې وه چې که لیاقت بلوچ دلته موجودي دوباره پیدا شي که نه، د راتلونکي جماعت اسلامي امیر به سراج الحق دا ډېره غټه لوبه ده. ما د دې سوچ دغه توقع ده، زما نه ځوان دی، صحتمند دی او ځان فټ ساتلی. په دیني علم کې به زما نه زیات وي، په دنیا علم کې به زما برابر وي، یا به زما نه کم وي، یا به زما نه زیات وي. خو دې ته کوم خو دې سړي را په یو وخت به دا ټول پاکستان داسې ګوري. نو زه چې راپاڅېدم دغه 2 بجې وې، زما ښځې ما ته وویل بیا یې کش کړ ګروپي سي دغه دی کش کړ مې جوړ اوزم درنه ښځې بهر دی ته زه کېناستم. زه خو عقیدتاً مسلمان یم که نه، ما نفل وکړم او بیا زه کېناستم. خو په دغه شپه ما داسې رجل حق لیدلی و په ټي وي باندې، او زما دا خیال و چې دا سیند کې چې دا پخواني بزرګ سیاستدان چې دي که نه دا به هم راپاڅي. خو زما دې سره څه کار نشته، پنجاب کې څه کېږي، سیند کې څه کېږي، زما دې سره هېڅ کار نشته. زه د دې فلسفې نه هم خلاف نه ځم، زه د دې فلسفې نه خلاف نه ځم چې اباسین ولې کړم. خو ذهن که ولده که لښتی دی دې اباسین ترې راواړه. خو په دې وله او لښتي کې دومره کار وکړه چې دا خړې اوبه نه وي، دا سپینې اوبې د سپینو اوبو سره مېلاو شي، یعنې غوړي په غوړو کې توی شي. پوه شوې؟ نورې ګندنې شي، نورې ګندنې. نو په دې نه سوچ وکړو چې ځکه د ورورولۍ کړو،
یو اصلاحي ارګنایزیشن جوړ کړ او هغه څلور سوالونه چې دوه تا کړي او دوه بیا ما وکړل هغه د خلکو چې یې پوښتنه تاسو سوال لرئ یا پوښتنه تاسو په خپل کور کې په کرایه نه اوسئ دوباره اول تاسو سوال لرئ سوال دی یو خپل کور کې په کرایه نه اوسئ څلور ټکي د دریم کلچ کوم کنه زما په او دماغ دریم چې شو ګټر شي دریم شو نه څلور کنه دا خو دوه شو تاسو سبا لرئ خپل کور کې په کرایه دا په اخر کې ما ته ویل کنه ما ته ویل کنه ما ته په منځ کې زه یاد بشي ښه یاد او دا څلور سيزونه جواب ما راکړي کدا نه راځي چې دې لپاره وګورئ او څوک زه په دا بچي دا ورته باندې او بس مليشي سکول کې راغلم څوک د سې چې په دیوبا د خپل لپاره سبق او تای او سوت او پتلون دا ازرانم دې ته وراچو او کمیش په ځان لپاره او دولورلای نه سرچن سره باندې دا کله دې که خار دې زه د اچا نه خلاف نه د اچا منګره تاسو شروع ده خپل ولې ضروري هغه درکوم هغه بدې درکوم تاسو سفر لرئ تاسو په خپل کور کې په کرایه نه ناس دوی چې دې وتی دي نه خبر راځي دا څلور ټکي له تاسو کوم چې ما له دې جواب راکړي زه به په تاسو باندې دوه کډري مشته پس بیا ما له دې جواب راکړي